راړه غمي راڼه غمي ادبي او هنري خپرونه. له درده چوپ دی، درد هم بې اندازې غوندې دی. له درده چوپ دی، درد هم بې اندازې غوندې دی. د زړګي بار یې د معشوق د جنازې غوندې دی. دا سړی شور نه کوي، شرنګ یې نشته، خلک وایي. دا سړی شور نه کوي، شرنګ یې نشته، خلک وایي چې ور یې کلپ دی، د بنګړو د مغازې غوندې دی. د امتحان په ورځ د تنده په خولو کې ډوبه، ژوند د معلم د مهربانې اجازې غوندې دی. د راڼه غمي ادبي خپرونې منتظرو ادبي ملګرو سلامونه او مینه مې ومنئ. هیله من یم چې تاسې ټول به د صحت له نعمت برخمن یاست او ملتیا به مو کوئ. زه ایاز افغان یم او د دغې ادبي خپرونې په وړاندې کولو سره تاسې درنو ادبپالو ته حاضر یم. خپرونه د معاصرې دورې په غزل مین، انځورګر، خیالیګر او نوښتګر شاعر پیر محمد کاروان ته ځانګړې شوې. له ماښامه تر ماښامه ښاپیرۍ ورغوی، چینار خبرې کوي، زرزري وزرې، کاروان او چینار، یو زرغون د نغمو سیند او د ګڼو نورو کتابونو لیکوال ښاغلی پیر محمد کاروان د نور محمد زوی په 1438 هجري شمسي کال د خوست د تڼیو ولسوالۍ په یو علم دوسته کورنۍ کې نړۍ ته راغی. لیندا پر بډه د دنګ چنار په وجود د ناستو مرغیو ښکاري کوچنی ماشوم پیر محمد، خو بیا د وخت لوی شاعر، لیکوال او ډرامه‌نګار کاروان دودیزې زده کړې په خپل پلرني ټاټوبي نریزې کلي کې پیل کړې. له ابتدایا زده کړو سره دیني زده کړې او د سعدي ګلستان د کلي له ملا امام ولوست. په 1456 هجري شمسي کال د خوست له میخانیکي لیسې فارغ او د کندهار په نساجي فابریکه کې د فني مامور په صفت مقرر شو. لوړې زده کړې د کابل پوهنتون په شریعتو پوهنځي کې پای ته ورسولې چې په وینا یې د سعدي ګلستان پرې اغیز درلود او له امله یې د شعر له ښاپیرۍ سره پرې اړیکه ټینګه کړه. د نوي کور، نوي ژوند راډیوي ډرامې ایډیټر ښاغلی کاروان یوازې د شعر او شاعرۍ جوهر نه بلکې د ډرامه‌نګارۍ او کیسه لیکنې وړتیا هم لري. له نرګسه تر نرګسه، غره ته روان سړی او یو شمېر نورې د لنډو کیسو هغه خوندورې مجموعې دي چې د کیسه لیکنې په تاریخ کې د ځانګړو اثارو په کتار کې ځای لري. پیر محمد کاروان چې د شعر لیکلو جلا تګلوری لري، په پښتو ولسي ادب کې له افسانو سره مینه درلوده او ګڼ شمېر د ښاپیریو، دیوانو او مینانو کیسې اوریدلي او زده کړي دي چې د همدې کیسو یو اثر یې په شاعرۍ کې هم ښکاري.
کاروان شیر خپله معشوقه ګڼي او وایي شاعري یوه نازک او د خیالونو میلمنه ده. دا په زور د چا د خیال ژبې او زړه په کور کې میلمستیا نه مني. شاعرۍ ته مینه پکار ده او دا معشوقه به په مینه راضي کوي. د کاروان د شعر د چیني اوبه دومره خوږې او رڼې دي چې هیڅوک یې په څښلو نه مړېږي. چینار، سیتار، رباب، ملنګ، پاچا او زاڼې هغه کلمات دي چې نوموړی یې په خپلې شاعرۍ کې ډېر کاروي. ښاغلی کاروان د خپلې ژبې دودیز شعر ته ژمن دی، خو په شاعرۍ کې نوښتونه هم کوي. داسې نوښت چې په نوي دودیز شعر یا خو بدل دی او یا د بدلیدو په حال کې دی. د سیمه ییزو غرنیو کلیوالي اصطلاحاتو کارونه د کاروان د شعر یوه بله جلا او خوندوره برخه ده چې له یوې خوا یې شعر ته ښکلا بښلې او له بل لورې پښتو ژبې ته قوت ورپېرزو کړی. د پښتو د آزاد شعر سرلاري پیر محمد کاروان نوښت دا دی چې آزاد شعر یې د بڼې او مضمون له لحاظه له بل هر چا سره پوره توپیر لري. د سندریستوب یا موسیقیت ځانګړنه هغه څه ده چې د کاروان شاعرۍ ته یې جلا کیف او جمال ورکړی دی. د تورو او کلمو بیا بیا تکرار په شعر کې د داخلي موسیقۍ د رامنځته کېدو لامل کیږي چې د ښاغلي کاروان نږدې ټوله شاعري له موسیقیت برخمنه ده. اننګي دومره سره په څه سبب دي؟ عجیبه ده جنتونه په غضب دي. ښکلي مخ ته خامخا سترګې وروړي، بوراګان خو د ګلونو په مذهب دي. د ریا زاهدان سپي د دوزخونو، شاعران خو شاګردان د ښکلي رب دي. وی سترګې مې دریاب دی درومه وړي دی، ما وی نظم عادتونه مې د کب دي. ستا باڼه مې د زړه جیب کې وهي ګوتې لکه شوخ ماشومان څومره بې ادب دي. اننګي دومره سره په څه سبب دي؟ عجیبه ده جنتونه په غضب دي. ستا باڼه مې د زړه جیب کې وهي ګوتې لکه شوخ ماشومان څومره بې ادب دي. د ستر کاروان هر اړخیزه شاعري د پښتون ټبر تلپاتې ویاړ دی. زه یې حقدار ګڼم چې د پښتو ژبې شپږم ستوری وبولم. د کاروان په شاعرۍ کې د پښتني ټولنې رنګین خیالونه، ژور فکرونه او هر اړخیز رنګونه ځلیږي. دروند کاروان دی د ادب په نړۍ کې ځلاند وي. د راڼه غمي ادبي خپرونې درنو ملګرو، دا وه د دې اونۍ ادبي خپرونه چې ما ایاز افغان تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې اونۍ چې بیا د یو ستوري له ژوندلیک سره ستاسې درانه حضور ته حاضرېږم، په پاک رب مو سپارم. ښه وختونه.